سړی دی حج ته روان حج ته روان دی په لاره ځي 600 روپۍ ورسره دي یو ښځه لګیا ده د مړه خره نه غوښې پرې کوي او په لوښي کې اچوي دی ورته ودرېدو چې بیبي دا څه کوي هغې ورته زه لار لنډوم وی نه حل به وی وی ځه څه د غریبانو نه درد دی وی والله که دې پرېږدم چې دې حل نه وی ویلې بچیا کونډه یم 4 لوڼه راته یتیمانې پاتې دي نن درېیمه ورځ ده چې یو نوړی روټۍ راته نه ده میلاو شوې هره ورځ راوځم ګرځم هېڅ پیدا نه کړم ماښام همداسې لاړه شم نن سهار چې راوتم لوڼو راته وویل چې مورې که نن دې هم څه رانه وړه نو مونږ به هلاکې شو نو نور مې هېڅ پیدا نه کړه دا د مردار خره غوښې ما دپاره روا دي ځکه چې په حالت ته استقرار کې مرداره خوړل هم سړي ته جایز ده نو دا وړمه چې نن شپه پې تېره شي د حاجي صاحب وویلې چې اوهو لوی حج در باندې پېښ شو کم حج ته روان او کم در باندې پېښ شو ویل بوډای زم در سره ځم ویل نه بچیه ته ما سره څه کوې زما کور کې څه شته نه چې ستا مېلمستیا پې وکړم دغه مردارې غوښې به ویل هر څه چې دي خو زه در سره ځم خو په دې شرط به ځم چې دا د مردارو غوښې ټوکری به ما په سر کوي ویل جامې به دې پلیتې شي ویل نه ټوکری واغسته د څښا د مردارو غوښو ده په سر کړه او څښا اوبه پې را روانې اوبه کوي څوک کور ته چې ورسېدې لوڼه ورته په دروازه کې ولاړ وې ویل مورې نن دې هم څه رانه وړه ویلې بچیه ډېرې ښایسته غوښې مې درته راوړه لوڼه ډېرې خوشحالې شوې ټوکری کېښود چې کېښودې حاجي هغه 600 روپۍ را پرانیستې او هغه بوډۍ ته یې وویل چې زه حج ته روان وم خو دل به دستاورد که حج اکبر است دل به دستاورد که حج اکبر است 100,000 کعبه یک دل بهتر است یو زړه د چا د خدای دپاره خوشحالول دا د 100,000 حجونو نه زیات ثواب سردار کونین کعبې ته ودرېدی ویل د خدای په ذات مې دې قسمي او کعبې تعالی خدای ډېر عزت درکړی دی او که تاسو قرآن کې خدای په دومره نه خفه کېږي لکه د یو انسان زړه چې څو قرآن کې خدای په خفه کېږي عزیزانو 600 روپۍ چې د 4 ورځو نهارو ته یکدم ورکړي نو هغه خوشحالي اوس د هغې اندازو ماغه ته پته لګي چې چا اخیستې وي 4 واړه جنکۍ دې سړي ته دعا کوي ورته وایي وسړیه چې ته حج ته روان وې تا خو مونږ سره ډېره لویه مهرباني وکړه د دې نیکۍ په بدل کې ته چې مړ کېږې نو الله پاک د دې مرګ په وخت کې د ایمان دولت نصیب کا یو جنۍ ورته دا دویمه جنۍ ورته څه وایي واجي صاحب ستا د دې دومره لویې مهربانۍ په وجې ته چې مړ شي او په قبر کې دې کېږدي او منکر نکیر ورته راشي د خدای توحید او د پیغمبر رسالت درنه پوښتنه وکړي نو الله دې داسې سوال جواب په خوله کې راولا چې د منکر نکیر د پکړ نه پې ځان خلاص کې دا دعا یې ورته وکړه هغې خپل کار شروع کړو حاجي کور ته واپس راغی ملګري ورسره چې کوم تیار و حج له بځو حج له بځو هغې لاړه دی پاتې شو ای چې د حج نه راله نو ده ته وایي چې یاد دې شه بیت الله شریف کې چې ناست وو فلانه خبره داسې وه دی ورته وایي زه خو نه یم تللی ته حج دې وکړو و په عرفات کې را سره په یو خیمه کې وي وی والله کتلی په مزدلفه کې دې را سره یو ځای شپه وه والله کتلی و ظالمه ویل د جناب محمد رسول الله روضې ته مونږ سره یو ځای ولاړ وی او د خطاب درود دې وي او وی چې زه نه یم تللی ټوله ورځ په دې جګړه تېره شوه چې د شپې اوده شو اریانو چې خدای زه نه یم تللی او دا ملګري مې وایي چې د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ګوري ورته حاجي صاحب نن خدای ټوله ورځ پریشانه تېره کړه و یا رسول الله حج ته نه یم تللی او هغې وایي تللی دا جګړه وه ټوله ورځ ورته بچیه خفه کېږه ما
تا چې په کومه ورځ باندې 600 روپۍ د هغه یتیمانو او د اوبو په خېټه کې واچولې نو په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه دا ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به خدای ستا په عمل نامه کې لیکي تر قیامت نو یا خو یو حج شوی به وي او یا تر قیامت ځان حاجی کړو د غریب دغه نیکه په ایواز کې